خیسته خیسته اذکار یاد کوي. والله ورب الکعبه دا ژوند به م ښایسته شي ګوره که دا دعاګانې مو یادې کړي. او دا دعا چې کومه ده دا دعا دا ما ته په خپله دوو ملګرو خو دا ګویي کړې، دوو ملګرو ما د هغوی نه تپوس وکړو تاسو ته حق څنګه نصیب شو. نو هغه یو ما ته دا ووایي چې ما خو ستا بیانونه واورېدو او بیا زه په دغه کې شوم چې یاره دا څنګه دی یو څه وایي بل څه وایي دی یو څه وایي. بیانونه مې اورېدو خو هغه اشکال مې ښه ډېرېدو. نو بیا دا دعا ما به ډېره وي د شپې چې ای الله ته رب د جبریل ته رب د میکایل رب د اسرافیل ته فیصلې کې په هغه څه کې چې د خلکو پکې اختلاف راغلی دی. یا الله ما ته د حق واضحه کړه د خلکو چې پکې اختلاف کړی وی الله راته حق واضحه. دا دومره قیمتي دعا ده. دا دعا چې ته د شپې په تهجد کې وې او هسې په سجده کې وې او هسې د الله نه دقه سوال کې چې یا الله ما ته هدایت را نصیب کړي، د خلکو اختلافات ډېر کړي دي، یا الله ما ته پکې حق واضح کړي. ته ګوره چې الله ته څنګه حق واضح کړي. مولیان خو ډېر شوي دي که نه، فرقې ډېرې دي، مذهبونه ډېر دي او هر یو وی جنتي څوک دی، جنتي زیب. دې وخت کې دې دعا ته ضرورت دی چې موږ ته دا دعا د الله نه غواړو چې الله خلکو خو اختلافات پیدا کړي خو ته پکې موږ ته حق را نصیب کړه. نو یو دعا به پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا وي. وعن عبادة بن الصامت رضی الله عنه، عبادة بن الصامت وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې دا دعا نه ده. کله خو مې زړه وي چې ویې نه ښیم تاسو ته. ډېره قیمتي دعا را کومه چې را روانه ده. وبدلته به موږ د کتاب نوم مشکات المصابیح ویلی چې دا به موږ شرحه کوو. یعنې کتاب پوره کتاب معنی وزم چې دې دعا نه زه واوړم او دا بله ووایم ځکه چې دا علم په دې پسې لکه داسې نه ده چې بس دا داسې سپک ډچ دی چې بس هر چا ته بیان کوو هر څنګه یې بیان کړو. زما خپل ځاني زړه کېږي ځم چې هغه سړي ته بیان کړم چې هغه قدر پکې دی. زما خپل ځای خو دا طریقه ده. زمونږ خپلوان راغلي وو څه وخت کې مشر سړی و سپین ږیری زمونږ نږدې خپل و. نو هغه باندې د یو مسلې تپوس وکړو. یاره اسحاق وایي دا خبره څنګه ده او دا ما جواب شروع کړو. نو هغه بل طرف ته وکتو، یو بل کس چل کړو نو هغه ته یې کتو. بس زه په هغه ځي خبره مې بنده کړه. ډېرې ماته وویې، ډېر زیاتې ماته وویې تا خبره پوره کړمه. والله که پوره کړمه ته زما مشر ومې، ته قدرمن ومې، خو د دین نه زیات ماته ګوره قدرمن نه یې. زه تا ته د الله او د الله د رسول خبره کوم ته هغه ته ګورې. زه تا ته قرآن او حدیث بیانوم ته لګې بل طرف ته ګورې. تا ته دومره سپک ښکاري قرآن او حدیث. لاړ زمونږ د کور نه د هغه مجلس نه لاړ او والد صاحب د الله وبخښي زمونږ الله دې په رحمتونو باران راووری. هغه ما ته دا خبره ورته وکړه. زه ما نه کوم حاجي ما نه کوم زه قرآن او حدیث بیانوم دی هلته ګوري. ولې د دین دومره سپک دی. نو کله خو مې دا زړه وشي دا روانه دعا نه ده چې دا زه پرېږدم او دې بل حدیث ته واوړم. خو دا به راته وښیم او دا یو لویه خزانه به ته ځان سره ویسي، لویه خزانه. حدیث واورئ. عباده بن صامت وایي من پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي، هغه عباده بن صامت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه نقل کوي، من تعار من اللیل، څوک چې د شپې په خوب کې راپاڅېدو په منځ کې لکه ودرې سترګې کولاو شو एकदम یا ځان ته ټیم پیس په ټیم کړی راپاڅېد. هر څنګه چې دی راپاڅېدو فقاله، دا دعا ډېره اسانه ده به ته یادوو انشاءالله. لا اله الا الله وحده لا شریک له. ښه دا دعا اوس ګوره د منځه کې دننه نه ده. ما تاسو ته وایي چې اذکار په دې کې بعض هغه دي چې هغه د خوب نه راپاڅېدو نه بعد دي، منځه کې دننه نه دي. د دې اوس تعلق د منځه سره نشته، دا بهر ده. ښه یو سړی د خوب راپاڅېد څه ووایي لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدير وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. دا ذکر وي
ثم قال رب اغفر لي او بيسوي يلا ما وبخا يلا ما وبخا ووريخا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ثم دعا يرويت كذي بي دعاء وغفته رب اغفر لي بزيد الفاز دي ويبي نور دعاء قاني دلانه وغفته لكن يسولي دا ذكروي او يلا ما وبخا يا دا ذكروي او يلا زمان مور بلا روبخا يا دا ذكروي ويلا ما لروغ سيتراكا دا ذكروي ويلا ما دا اخرت دا سختنا بامان کا استجيب له الله بلازم دي يسولي دعاء قبله معمولي ذكر او الله به دعاء قبلي خانو بیا بل وورا فان توضا دې سړي چې د ذکر وي دعا یې وغوښته بیا پاسې د اودسي وکړو واپس ویده نه شو لاړ اودسي وکړو وصله مونځ یې وکړو بیا راشي 2 رکعته 4 شپږ لس مونځ به وکړم چې مونځ یې وکړو ګارنټي د پیغمبر د طرف نه قبلت صلاته دا مونځ قابل قبول دا قبول شوی دی او حدیث چا راوړی دی داسې ټاپه پې ته ولګو چې مور داسې بچی نه راوړی چې خبرې پکې وکړي رواه البخاري دا حدیث امام بخاري راوړی ما دا دعا وي چې زړه مې نه کېده چې بیان کړم خو دې کتاب کې مخې ته راغله ډېره قیمتي دعا د شپې ته وده وي انسان د شپې راپاسي چې واوړي راواوړي کله انسان دا خوب ګډوډ شي کله ستړی شي دې تولۍ کې خوبونه ډېر شي هم سړی ستړی شي که او ته راپاسي دي او کېناستې کټ کې او تولۍ کې لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله أو بيد الله سوچت كرو كالدنيا غواري كآخرت غواري خو الله بيدل دركي گارنٹی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ورکي بيد وراشه 2 رکعات مونځ به وکړو پاسې 2 رکعاته مونځ دي وکړو 4 رکعاته مونځ دي وکړو 8 رکعاته مونځ دي وکړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا مونځ به الله قبلوي دا دعا چاته دی ته دی دی نه نه دی دی لږ په زور ووایه العلي العظيم بقيتا تانكا ولا حول ولا قوة إلا بالله درجي بوري چیو پیریو بیا خوب او خوب برابر شي نه وجه سره داږي خوب ولې برابر شي سکون زړه ته میلاو شي یو سړی د شپې راپاسي په خوب کې او الله یاد کړي نو خو زړه ته سکون میلاو شي که نه لکه اوس یو سړي ګډوډ خوب ولیدو راپاسي یې ستړی شی کله سړی ډېر ستړی شي خوب نه برابرېږي او راپاسي دا ذکر ووایي او دعاګانې د الله نه وغواړي خو مطمئن شو که په سکون شو په ارام شو لږ په زوره وایي تاسو دلته هم داسې وایي لکه د خوبه چې راپاسېدلي وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله بچه ده بچه ده عايز نا 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 لا إله إلا الله وحده لا وله الحمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله بارك الله فيك بلش هذا بزور هو لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بكينشتي وله الحمد وهو على كل شيء قدير قلت شاوي جماعة هذا
نه دلته وی وایي څه له الملك وله الحمد له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وسبحان الله بس ادينا بقى چې به کومه دعا خو هغه به آسان دي د ذکر بل چاته لکه لږ ودرېږه په زور یې ووایه هغه ځای کې ناست یې خولې ته یې دغه مه اچولی اواز نه راځي بارك الله فيك زبيت بيو بيروم ويادي كي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ادينا بچي به کومه دعا غواړي هغه الله قبلوي او کپاسي